ای عمره زما داسې تمانوا چې په ژوند برانه لاس اخلي او زیبا دی پر فیض او رنجو شپو کې دی نړۍ ته بل فاتح لښکر تنها پرېږدي او زیبا ای عمره زما داسې تمانوا چې په ژوند برانه لاس اخلي او زیبا دی پر فیض او رنجو شپو کې دی نړۍ ته بل فاتح لښکر تنها پرېږدي او زیبا ای عمره کاشکې ستا د رحمت سوری په زخمي افغانستان باندې وای اوس هم د خلوص ډکارې پرا چې د امر پس پسلی طالب جان باندې وای اوس هم ای عمره کاشکې ستا د رحمت سوری په زخمي افغانستان باندې وای اوس هم د خلوص ډکارې پرا چې د امر پس پسلی طالب جان باندې وای اوس هم ای عمره زما داسې تمانوا چې په ژوند برانه لاس اخلي او زیبا دی پر فیض او رنجو شپو کې دی نړۍ ته بل فاتح لښکر تنها پرېږدي او زیبا ای عمره ژوند په صخره باندې زور شي د ژوندون په خون رزو رزو شپو کې کدی داسې بیروخي و تر اخیره ځان به بیلم ستا د هجر سرو لمبو کې کدی داسې بیروخي و تر اخیره ځان به بیلم ستا د هجر سرو لمبو کې ای عمره زما داسې تمانوا چې په ژوند برانه لاس اخلي او زیبا دی پر فیض او رنجو شپو کې دی نړۍ ته بل فاتح لښکر تنها پرېږدي او زیبا ای عمره ته د خپل محبوب واصل شوې مگر زه دې ارمانې په دنیا پرېښوم زما زړه کا زړه چاودو چو هیلو خخولو تا دې بیا هم تنها پرېښوم ای عمره زما داسې تمانوا چې په ژوند برانه لاس اخلي او زیبا دی پر فیض او رنجو شپو کې دی نړۍ ته بل فاتح لښکر تنها پرېږدي او زیبا ای عمره یو مرید دی یما اورې ته چې تللی خوړلی د هجران یم د ته هر یو انځور لره دودېږم نثر خپلو پر هرو سره روان یم ای عمره یو مرید دی یما اورې ته چې تللی خوړلی د هجران یم د ته هر یو انځور لره دودېږم نثر خپلو پر هرو سره روان یم ای عمره زما داسې تمانوا چې په ژوند برانه لاس اخلي او زیبا دی پر فیض او رنجو شپو کې دی نړۍ ته بل فاتح لښکر تنها پرېږدي او زیبا د دې ښکلي او رنګین نظم دپاره سپیشل غوښتنه کړې وه لکه هر یو ډېر ګران ډېر محترم امین الله مروت کلام د نثار اواز د عبدالله مروت ریکارډینګ الزاید سټوډیو کورمپل اډه والسلام